دغه زیرمې په 90مه لسیزه کې هم وي او هغوی یعنی طالبان هیڅ کله د هغې په استخراج نه و توانېدلي. له دې کبله د افغانستان د اقتصاد د ودې په هکله د هغوی وړتیا او حتی له دې کار سره یې د لیوالتیا موضوع بحراني پاتې کېږي. نوی حکومت به بالقوه دغه منابعو ته لاسرسی ولري، خو په ځانګړې توګه له عملیاتي نظره زه شک لرم چې هغوی به دې ته لاسرسی پیدا کړي او افغانانو ته به انتقال کړی شي.